ډاکټر صاحب ټولو نه مخکې خو سلامونه نیکې هیلې او ډېر احترامات د ستر بابای غزل حمزه شینواري 13مه کلیزه را روانه ده. مونږ په دغه اړه مې تاسو سره څو خبرې کول غواړو او تاسو چې کوم دی اول کتاب هم بابای غزل په حمزه بابا باندې لیکلی نو د دې نه علاوه هم تاسو په باندې څه نور کار کړی دی او که صرف هماغه یو کتاب هم په باندې لیکلی دی؟ ډیره مننه عابد سمر صاحب. داسې ده چې ما په حمزه بابا نور هم کارونه کړي دي، خو زما د ادبي ژوند د کتاب ابتدا چې ده هغه د حمزه بابا نه شوې ده. یعنې اوس نن که زما کتابونو شمېر او یو ته نږدې دی، په دې ټولو کې ړومبی کتاب چې دی هغه په حمزه بابا او چې هغه دی بابای غزل. د بابای غزل نه زما د ادبي ژوند ابتدا شوې ده په کتابونو په شکل، او نن تر دې حده را رسېدلی یم چې زما د کتابونو شمېر تقریبا 90 ته رسېدلی. خو زه دلته تاسو ته دا وضاحت وکړم چې په حمزه بابا ما د خپل ژوند نه صرف ړومبی کتاب لیکلی دی، بلکې د حمزه بابا په دې علمي ادبي سفر کې ځینې نور داسې کارونه دي چې هغه په ړومبي ځل الله پاک زما په نصیب لیکلي. لکه د مثال په طور د حمزه بابا په فارسی شاعرۍ باندې زموږ ټول پښتو ادب د هغې عالمان دانشوران پوره تاریخ ناخبر وو. ما په بابای غزل کتاب کې د حمزه بابا په فارسی شاعري یو تفصیلي باب ولیکلو، د هغې په هکله ما پوره تبصره او تجزیه ولیکله. په ړومبي ځل ما ادبي دنیا ته علمي دنیا ته د حمزه بابا فارسی شاعري رامخې ته کړه. دغه شان د حمزه بابا د اردو شاعرۍ یو دوه غزلې به اورېدې راوړېدلې، خو د اردو شاعرۍ د تفصیل نه او د هغې د معیار او مزاج نه زموږ د پښتو ادبي حلقه ناخبره وه. ما په بابای غزل کې یو ډېر تفصیل سره باب د حمزه بابا په اردو شاعري ولیکلو چې په ړومبي ځل مې د یو اردو شاعر د یو لوی شاعر په حیثیت حمزه بابا ادبي حلقې ته وړاندې کړو. دغه شان حمزه بابا ټول عمر د آزاد نظم لیکلو په حق کې نو مخالفت یې کولو. ما په ړومبي ځل د حمزه بابا آزاد نظم چې هغوی لیکلی و په ژوند کې ایک یو آزاد نظم یې لیکلی و، ادبي دنیا ته هغه نظم په ړومبي ځل ما پیش کو. زما کتاب آینې چې دی په 2001 کې چاپ دی او په هغې کې ما د کیمیا بوټې آزاد نظم د حمزه بابا را واخیستو، د هغې تجزیه مې ولیکله، په هغې مې تبصره ولیکله او دا مې ورسره وضاحت وکړو چې حمزه بابا په خپله هم په ژوند کې ایک یو آزاد نظم لیکلی دی د کیمیا بوټې، او هغه په چاپ کې راغلو، دنیا ته متعارف شو. دغه شان د حمزه بابا یو ډېره لویه کارنامه وه چې هغه وه د حضرت علي کرم الله وجهه د نهج البلاغه کتاب ترجمه په پښتو کې. دا په 1962 کې حمزه بابا دا ترجمه کړې وه، 62 کې شروع کړې وه او 4 کې ختمه کړې وه. تاسو به حیران شئ چې د حمزه بابا خاندان سره د حمزه بابا مسودې په کور کې پرتې وي او چاته دا پته نه وه چې د حمزه بابا دومره لویه کارنامه چې د حضرت علي کرم الله وجهه د نهج البلاغه پښتو ترجمه حمزه بابا کړې ده، نه چاته معلومه وه نه چاته پته وه. ما چې په کومو ورځو کې د بابای غزل لیکلو نو زه به تلم د حمزه بابا ځای ته او هلته به ما د هغوی د مسودې کتې. په هغې کې ما ته دا معلومه شوه چې د دوی په مسودو کې خو سپېڅلې ویناوې چې د نهج البلاغه ترجمه ده هغه هم پرته ده. ما په ړومبي ځل د سپېڅلې ویناوې په هکله یو وړوکی کتاب ولیکلو چې هغه 48 صفحې کتاب دی، د هغې نوم دی سپېڅلې ویناوې، د کتاب نوم دی. نو هغه ما چاپ کو. نو دغه شان د نهج البلاغه ترجمه چې دی په ړومبي ځل د پښتو علمي ادبي دنیا ته ما متعارف کړه. بیا ما او علي کومیل قزلباش په شریکه دغه پوره ترجمه هم چاپ کړه د سپېڅلې ویناوې په نوم باندې. دې نه علاوه د حمزه بابا یو سفرنامه وه د کابل منظومه سفرنامه، دا په رهبر مجله کې کستوار چاپ شوې وه او په کتابي شکل کې هم په دغه 55 کې چاپ شوې وه، خو هغه بیا حکومت ضبط کړې وه. نو کتاب ورک شو، رسالې م ورکې وې. دغه رسالې ما ته د همیش خلیل صاحب نه په لاس راغلی، نو ما هغه سفرنامه را غونډه کړه او په هغې باندې ما یو تفصیلي بحث وکړو. نو ما ادبي دنیا ته هغه سفرنامه د خپلې تبصرې او تجزیې سره په ړومبي ځل مخې ته راوسته. یعنې داسې وګڼئ چې د حمزه بابا د ډېرو څیزونو ذکر چې دی په ړومبي ځل زما په کتاب یا زما په لیکونو کې شوی دی. حمزه بابا یو بل کار کړی دی چې د ارمغان ایمان په نوم باندې د حافظ بلخشیر یو کتاب ترجمه کړی دی. پوره ادبي نړۍ ته دا پته نه وه، حالانکه کتاب چاپ دی، خو هغه ما په ړومبي ځل علمي دنیا ته راوویستلو، په هغې مې لیکونه وکړه، په هغې مې تبصرې وکړې. د حمزه بابا د غزلو ترجمه صبا اکبر آبادي په اردو کې کړې وه
او د سبا د اردو غزلو ترجمه حمزه بابا په پښتو کې کړې وه. دا ترجمې ناچاپ پرتې وي، علمي ادبي نړۍ د دې نه ناخبره وه. ما په ړومبي ځل په دغه ترجمو هم بحث او تبصره وکړه او بابای غزل کې ما هغه څیزونه شامل کړه. یعنې دا خبره ما نه اوږدېږي، دا داستان اوږد دی، خو زه دا ویل غواړم چې د حمزه بابا په هکله شپږ اووه اته داسې خبرې دي چې هغه په ړومبي ځل زما په وجه پښتو علمي نړۍ ته راغلي دي. نو زه ځان ډېر خوش قسمته ګڼم چې د دومره لوی شخصیت د حمزه بابا غوندې کداور شخصیت چې په دې 20مه صدۍ کې د ټول نه لوی ادیب دی، شاعر دی، د هغوی د شخصیت او کار سره ډېرې خبرې په ړومبي ځل متعارف کول الله پاک زما په نصیب کې لیکلي. او اخیری خبره دا کوم چې د حمزه بابا هغه روحاني برکات هم زه محسوسوم چې ما کوم ړومبی کتاب په حمزه بابا لیکلی و، د دغه کتاب په وجه باندې زه ټول پاکستان او د پاکستان نه بهر دنیا وپېژندم. د احمد ندیم قاسمي، کتیل شفایی، د امجد اسلام امجد، د مظفر وارسی، ډاکټر سلیم اختر، ډاکټر وحید قریشي، ډاکټر انور سدید او ډاکټر جمیل جالبی، ډاکټر محمد علي صدیقي، یو لوی فهرست دی چې د بر صغیر لوی ادیبان دي. هغوی په ما او زما په کتابونو لیکلو که او خصوصا په بابای غزلې لیکلو که. نو زه یم چې دا ما دپاره ډېر لوی اعزاز دی چې د حمزه بابا سره زما د نوم یو نسبت دی او حمزه بابا دومره لوی سړی دی چې هغه زما نوم هم ځان سره وځلولو. الله دې د هغوی روح ښاد لري. ډېره مننه.